په داسې حال کې چې د صهیونیست رژیم د جګړې له امله په غزه کې اوربل او فلسطیني ولس یې له سختو کړاوونو سره مخ کړی دی. د نړیوال سیاست په ډګر کې بیا یو مهمه پریکړه وشوه چې لومړی څلورو لویدیځو هیوادونو بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال په یوه ورځ فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژاند. ورپسې فرانسې، بلجیم، مالتا، اندورا، موناکو او لوکزامبورګ هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ورته پریکړه وکړه چې اوسمهال د فلسطین دولت د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو له لوري په رسمیت پیژندل شوی دی. خو دا چې د اقدام به د فلسطین د قضیې نړیوال اعتبار څومره پیاوړی کړي او اسرائیلي رژیم پر سیاستونو او د نړیوالو اړیکو پر توازن به اغیز څه وي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې په نننۍ څېړنه کې. السلام علیکم، وخت مو بخیر. زه یار محمد پاتیال یم او تاسو د امید راډیو د څېړنې خپرونه اورئ او ګورئ. د بحث میلمانه در سره د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی. ستړي مه شئ، بحث ته پخیر راغلی. استاد محترم، بحث پیل له تاسو سره کومه. د فلسطین د دولت رسمیت پیژندنو مسله ولې د لویدیځو هیوادونو لخوا نه مطرح شوله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پتیال صاحب تاسو ته، زازي صاحب ته او ستاسو د راډیو درنو اورېدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته مو نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فلسطین د اسلامي امت هغه ستونزه چې اویا کلونه په بر کې ونیول او هغه مهال چې له د فلسطین هیواد د انګلیس اشغال لاندې و، نو د همغه مهال په دې خوا د اشغال هم په همدې خاطر رامنځته شوی و تر څو د فلسطین خاوره د خپلو بچیانو څخه واخلي او په نړۍ کې خورو ورو یهودانو ته یې په واک کې ورکړي. د دې قضیې اصلا تومنه د پال د کنفرانس په 1890 کې د سویزرلند په ښار کې د نقاد په مهال رامنځته شوه چې تیودور هرتزل دا وپتیله چې د نړۍ ټول یهودان باید د دریم پړاو کوښښونو په نتیجه کې چې 2 پړاوونه یې دې نه مخکې وو، لا په 14مه میلادي پیړۍ کې دوی دا یو خوب لیده چې د یهودانو یو مستقل دولت یې بیرته په خپل ځای کې رامنځته شي. بیا په 1856 نه تر 1929 پورې دا بل پړاو چې دې پړاو په دوران کې ځینو د یهودانو خواخوږو دا غوښته چې یهودان خپل ټاټوپي ته، یعنی د دوی په عقیده پلرین ټاټوپي ته راستانه شي. په داسې حال کې چې دوی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې چې د عمرو بن عاص په ذریعه باندې دا سیمه فتح شوه، دوی په خپل رضایت باندې اسلامي حکیمیت منلی و. خو وروسته د شیطانتونو په نتیجه کې دوی تبعید شو. نو هماغه و چې دوی په نړۍ کې خواره واره او یهودانو دا پتیله چې باید خپل هیواد ته بیرته د ورګرځېدو لپاره د نړۍ د ټولو قوتونو ملاتړ حاصل کړي. نو هماغه چې د انګلستان، روسیې، فرانسې او بیا وروسته د امریکا ملاتړ هم ورسره ورغږی شو او دوی دا فیصله وکړه چې باید لوی اسرائیل د همدې یهودانو په لاس باندې آباد کړي. نو د 1890 د پال کنفرانس را په دې خوا دا ارمان دوی غوښته چې تحقق ته ورسوي. نو د 1908 کال نه را په دې خوا 1909 کې، 21 کې، 23 کې، 29 کې، 29 کې وخت په وخت کله چې دلته د یهودانو زور زیاتېده او فلسطیني مسلمانان وو او فیصله هم دا وه چې یهودان باید د نړۍ د بېلابېلو سیمو نه راوکوچولی شي، د دې مصارف په لګښتونه باید په ځان والي. نو هماغه چې په 1909 کې لا کابینه داسې جوړه شوه چې 3 وزیران پکې یهودانو. بیا په 1921 کې، 29 کې او 29 کې فلسطیني مقاومتونه او حتی په 1935 کې مقاومتونه د شیخ محمد امین په نوم باندې، شیخ حسیني په نوم باندې رامنځته شو. خو خلاصه دا چې کله انګلیس د بالفور د معاهدې په نتیجه کې
چې د دې نه مخکې یو کال د سایکس پیکو معاهده شوې وه چې د فرانسې او د انګلستان ترمنځ دا معاهده په همدې خاطر رامنځته شوه چې تر څو اسلامي خلافت ړنګ نشي یهودان خپل سیمې ته نشي تللی نو هماغه چې د اسلامي خلافت د ړنګولو لپاره لومړنۍ مؤثره معاهده سایکس پیکو رامنځته شوه چې د اردن، سوریې، عراق او فلسطین خاورې د اسلامي خلافت د خاورې نه جلا او دی وویشلې. ډېره مننه، تاسو تاریخ برخې ته مو اشاره وکړله. اوس له بېلابېلو سیمو څخه د رسمیت پېژندنې غږ اوچتول په څه معنا؟ دا یعنې دا ټول پس منظر موږ دې لپاره بیانوو چې خلک پوه شي چې دا مبارزه یهودانو ډېره د پخوا نه پیل کړې وه او چې امریکا د یهودي دولت یعنې هغه ساتونکی او محافظ دی هغه نه پرېږدي چې دغه د دوی خوارۍ بې ځایه شي. خو په حقیقت کې دا د 78 کلونو له خوا نه ده په دې خو دا اشغال شوې خاوره ده. نو په 48 کې کله چې دوی انګلیس ووته د وتلو سره سم امریکې، انګلستان، فرانسې او شوروي په هغه وخت کې چې نوی رامنځته شوی ځکه د 1919 بلشویکي انقلاب نه بعد رامنځته شوی نو دوی په رسمیت وپېژنده خو فلسطیني مسلمانانو دې په خلاف مبارزه پیل کړه. د ازادۍ تحریک چې یاسر عرفات رهبري کولو هغې نتیجه ونه کړه ځکه د مذاکراتو په نتیجه کې یهود هېڅ ژمنتیا ته ژمن نه پاتې کېږي یعنې یو تعهد چې وکړي ژمن ورته نه پاتې کېږي. نو هماغه چې په 1980 کې د انتفاضي تحریک چې شیخ احمد یاسین رامنځته کړ او اوس حماس د هغې پیروان دي دا یوازینۍ لاره وه چې مسلمانانو د فلسطین ته پاتې وه تر څو خپله خاوره بېرته د یهودانو نه راوګرځوي. په دې دوران کې څو جګړې په 1980 کې 83 کې رامنځته شوي چې عرب لیګ جګړې وې هغه په ټولې ماتې سره مخ شوې خو اوس چې نړۍ دا وانګېرله چې یهودو د صهیونیستي رژیم په مټ باندې داسې اعمال ترسره کړل چې نه یوازې دا چې مسلمانان یې له منځه ویوړه بلکې بشریت یې وګواښه ځکه تاسو ګورئ چې د 2.5 نه زیات ژورنالستان دلته یعنی وژل شوي چې په دې کې غیر مسلم هم شته. همدارنګه د انروا په نوم باندې یعنی د نړیوال د ملګرو ملتونو د سازمان صحي برخه هغې کې اکثریت نور خلک دي خو هغه هم غیر مسلم پکې وژل کېږي. نو اوس نړۍ د ویښ ضمیر په بنیاد باندې چې د مسلمانانو د قضیه اصلا د اسلامي امت لپاره پکار ده چې دا یعنی تازه ساتلی وی دین دفاع کړی وی خو له بده مرغه هغه ویښ ضمیر ژوندی شو په دې معنی چې د مسلمانانو کردار هغوی ادا کړ. نن د نړۍ ټول هیوادونه په دې پوهېږي چې هغه د بشر حقوق چې امریکا یې په سینه تیږه په سینه وهي یا په ټوله کې لیبرال دیموکراسي هیوادونه او د ناټو سازمان د هغې لپاره هسې چغې وهي په حقیقت کې د بشر د حقوقو په نوم باندې دوی بشریت ارغمان کړی او دوی په حقیقت کې د فلسطیني مسلمان ولس نسل وژنه کوي ځکه د مرستو په نوم باندې خل را جمع کول او بېرته په هغوی باندې بمبار کول دا هغه څه دي چې د بشریت د وژنې ثبوتونه دي. زازای صاحب د فلسطین د حکومت د رسمیت پېژندنې په تړاو باندې نړیوال دریځونه په څو برخو ویشل شوي دي؟ منه کوم پتیال صاحب محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه نیکې له تاسې ته استاد محترم ته او د امید راډیو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اردونکو ته وړاندې کوم. د تاریخ یو بله ورقه هم په دغه هفته کې ولیکل شوله بیا د مسلمانانو د 50 هیوادونو پر قدرت باندې پر طاقت باندې پر شتون باندې د دوی پر اټومي اسلحو باندې د دوی پر فوجونو باندې یو درنه څپېړه وار شوله. ګرڅه دې کې زه دنیا مقصره نه بولم خو دغه رسمیت پېژندنه او دا دومره غږونه د غزې باید افغانانو یا افغانانو نه بلکې وښیي مسلمانانو پورته کړي. مسلمانان د نړۍ بې نهایته خاموش دي بغیر د افغانستان او یو څو نورو مملکتونه چې هغه مسؤلیت احساسوي خو صلاحیت نه لري. صلاحیت په دې معنی امید صاحب پتیال صاحب محترم چې نه اسلحه لرو نه ملل متحد کې استازولي لرو نه نړیوالو سره په هغه رقم ارتباطات لرو نه نړیوال مشروعیت لرو چې هغه پورې زموږ صلاحیت ورسېږي. مګر بل طرف ته هغه هیوادونه د مسلمانانو تر ایمان لاندې هغه هیوادونه چې په رس کې دي اټومي اسلحې لري په ناټو کې 2یم 3یم فوجي قدرتونه دي لکه ترکیه پر پښو ولاړ اقتصاد لري که سعودي عربستان پرمختللی غښتلی صنعتي پارکونه صنعتي هیواد لري که متحده عرب ورسره نور هیوادونه د مسلمانانو د 50 هیوادونو کې شته
چې دا اقدامات یې باید کړي وای. زما د مسلمانانو پر غږ باندې ولې اروپایي نړۍ راپورته شي؟ دا خو ډېر د سوال خبره ده پتیال صاحب. زما مسلمانان دومره ویده دي، زما مسلمانان د بل مسلمان له درده دومره بې خبره دي. دا د فلسطین او د اسرائیلو جګړه دا صرف دوه قومونو جګړه ده، دا صرف د دوه مملکتونو جګړه ده. یوه دقیقه یوه لحظه پس منظر د دې راواخلئ، دا مستقیم د صهیونیستي او د اسلام دین جګړه ده. هلته جګړه پر بیت المقدس باندې روانه ده، هلته جګړه په دغه مسجد الاقصی باندې روانه ده. د دغه بیت المقدس او دغه اقصی مسجد ساتل دا د صرف د فلسطین مسؤلیت ده. دغه شهیدان ورکول دا د صرف فلسطین مسؤلیت ده. دا کونډې، دا بورې، دا یتیمان دا صرف د فلسطین مسؤلیت ده. بل طرف ته د فیل په خوا کې ویده مسلمانانو نړۍ دوی په خپل منځ کې پر یو بل باندې سترګې سره سرې کړلې. وم لیدل پتیال صاحب محترم، هلته په غزه کې خلک له لوږې مړه کېدل، د یو مورکۍ په غېږ کې ماشوم له لوږې مړ کېدلو، د یو خور تر څنګ ورور د لوږې مړ کېدلو. تر دمګړۍ پورې به موږ او تاسو دا خبره کوله هېڅوک هم د لوږې نه مړ کېږي، د لوږې قبر په هدیره کې نه شتون نه درلودلو. مګر لاړ شئ فلسطین ته لاړ شئ، هدیرې ترې ډکې شولې. هماغه څو سوه کیلومترۍ کې د سعودي عربستان مشر ټرمپ ته برنامه نیسي او د 400 میلیونو ډالرو تیاره په تحفې کې ورکوي. یعنې دلته دریځونه په دوو برخو ویشل شوي وو. طبعا دا اوس ما ستا نړۍ په هماغه شیبو کې په هماغه ورځو کې چې فلسطین رسمیت پیژندنې ته ضرورت و، غږ اوچتولو ته ضرورت و، همدغه متحده عربي ایالاتو ونه تړل سره اسرائیلو سره تړونونه، ورنه کړل صنعتي فابریکې، ورنه کړل دفترونه، په رسمیت سره ونه پیژندل. هلته چې په اسرائیلو پر فلسطین باندې چې هغه بره چې مزایل وارول، پر ما او تا باندې پاکستان او ایران د ماجرونو تر عنوان لاندې ظلمونه نه و شروع کړي، نو د هماغه حالات زموږ ماجرونو سره پاکستان کې، په ایران کې کونډې، بور، یتیمان، بندیان نه وو. دا چې هر طبعا پاکستان دویم اولین قدرت ده د مسلمانانو په هیوادونو کې، اوپندوس کې چې اټومي اسلحه لري، مزایل لري، لرې ویشتونکي هدفونو مزایل لري، توغندي لري. سعودي عربستان ته ځم، سعودي عربستان سره معاهدې امضا کوم، فلسطین باندې غږ نشم اوچتولی. زه پر افغانستان باندې عرضه کوم، د افغانستان څخه شکایت کوم چې دلته بشري ناورین دی، حکومت غدار دی او دا دی او هغه دی او هغه دی. زه د اسرائیلو پر عنوان لاندې یو عرضه هم نشم وړاندې کولی چې زه ملل متحد ته هم لاسرسی لرم، زه نړیوالو سره هم ناسته کوم. ما اسرائیل ایر ده، خو زه افغانستان نه شکایت درته کوم چې افغانستان کې رکه ورکه ورځ ده، افغانستان کې صلح راغلی، ثبات راغلی، خپلواکي راغله ده. د پاکستان په چوکاټ کې نه پاکستان فرض ادا کړل، نه ایران فرض ادا کړل، نه هغه ترکیه عثماني خلافت فرض ادا کړل، نه زموږ سعودي عربستان فرض ادا کړل، نه 50 هیوادونو کې هغه صلاحیت لرونکي هیوادونو فرض ادا کړل چې صلاحیت لرلو، باثبات اقتصاد لرلو، باثبات سیاست لرلو، نړیوالو خبر اورېدله او هلته حالات سره تغیرول شول. ومو نه شوی کړلی پتیال صاحب محترم چې د غزې هغه شهیدانو ته رسیدګي وکړو، هغه کونډې بورو غږ سره واورو، هغه وږو تږو ته یو څاڅکي اوبه ورسوو، هغه وږو تږو ته یوه ډوډۍ ورسوو. یو خبریال پرون یو هغه سره تلویزیون سره مرکه درلودله، وایي تاسو مسلمانانو د نړۍ تاسو به د قیامت په ورځ دغه د غزې شهیدانو سره کوم سترګې وجنګوئ د قیامت په ورځ باندې چې ستاسو پښتون ستاسو په قیادت کې غزې خلک لوږې مړه کېږي، د دومره مسلمانانو قدرتونو پښتون کې مسلمانان له تندې مړه کېږي، د دومره قیادت پښتون کې غزې کې داسې اور سره بل دی. هم لیدل مسلمانانو کوم هیواد اسرائیلو سره اړیکې پرې کړلې، کوم هیواد اسرائیلو باندې عریضه وکړه ملل متحد کې، کوم هغه هیوادونه پتیال صاحب محترم چې ملل متحد دغه لاسرسی لرلو هغه دغه اوچت کړلو. افغانستان په شان یا ورسره هغه نور هیوادونه چې هغوی وس توان نه درلودلو، هغوی چغې وکړلې، فریاد یې وکړلو، تقریبا خپل ولس خپل ملت ته واچولو چې هغه کې شریک، خو هغه صلاحیت لرونکي اسلحې درلودونکي هغه اسباب وسایل درلودونکي هیوادونه خاموش وو او خاموش دي. دا چې تقریبا دغه څو هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې امې د غزې غږ تر نړیوالو ورسولو، امې تقریبا په شکل د اشکال باندې اوس د رسمیت پیژندنې لړۍ ورته پیل کړې. ډېره مننه کور ودان. درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره لنډه ادمه. د امید راډیو د څېړنې د بحث
درنو اوریدونکو او کتونکو د بحث دوام ته ښه راغلاست. په بحث کې هم راسره د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالناصر شفیق او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی صاحب میلمانه دي. استاد محترم، لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خپلو څرګندونو کې اشاره هم ورته درلودله، لویدیځو هېوادونو چې تر ننه یا له دې وړاندې فلسطین په رسمیت نه پېژندولې، دغه اقدام یې اوس وکړه. لامل یې څه و چې دوی دغه اقدام پخوا یا مخکې نه کوه؟ ما مخکې ویلې چې یو اسلامي رابطه ده چې د اسلامي هیوادونو مسؤلیت و، ځکه دا د اقصی د جومات چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده د هغې نه دفاع جګړه ده. په عین وخت کې که نصرانیت ته د بیت الله هم یعنې د عیسی علیه السلام د تولد ځای پکې دی، هغوی ته ارزښت لري. هیکل سلیماني د یهودانو لپاره ارزښت لري. دا درې وړ دیانتونه په دې ځکه جګړه کوي چې هر یو د خپل مقدسات هلته ویني. خو یهودانو هم عیسایي پیروان او هم مسلمانان محروم کړي او د دې خاورې نه د یو لوی اسرائیل خوب داسې ویني چې د نیل نه نیولې تر فرات او د دهلیز سیندونو شاوخوا ټولې سیمې چې په دې کې سوریه، عراق، اردن، فلسطین، حتی د سعودي عربستان نیمه برخه او د سینا ټاپو وزمت په مصر کې دا ټول پکې شاملېږي. اما دا چې اسلامي امت د عرب لیګ د جګړې نه بعد چې په حقیقت کې دا جګړه باید د امت وي او اسلامي کانفرانس په همدې انګیزه رامنځته شو په 1999 کال کې، خو لیکن اسلامي امت د عربو له خوا نه تبع شو او اسلامي امت بېرته مسؤلیت درک نه کړ او دا قضیه صرف د عرب یا د فلسطین په نوم پرېښوده. بیا د عربانو نه جګړو هم څه لاسته راوړنه ونه درلودله. نو هماغه چې یوازې د انتفاضي تحریک چې اوس پیروان حماس دی، دوی د فلسطین واقعي وارثان ځانګړي، حتی محمود عباس پر عمله کې هغه هم د اسرائیلو سره خپل لاره شړي. نو په دې بنیاد باندې چې کله د بشري ضد جرمونو ارتکاب دی او ته ورسېده چې د انروا سازمان صحي سازمان مامورین ټول مسلمانان نه دي، هغه د مخې قتل عام کېږي. همدارنګې د بې پولې ډاکټرانو یعنې هلته تنظیمونه دي هغه ټارګټ کېږي، ژورنالستان ټارګټ کېږي، بلکې مطلق بشر په دې نوم وژل کېږي چې دا ترهګر دی او په لوی لاس لکه د یو دام په توګه دوی خوراکي توکو ته رابلي او بیا پې ډزې کوي. نو انسانیت خو داسې نه دی چې ټول انسانیت په حقیقت کې بې لارې دی. ځینې انسانیت پیروان په دې عقیده و چې دا ترهګر حماس دي، خو لیکن کله چې په نړیوالو سټیجونو باندې دوی وکړه چې حماس د دوی بندیان داسې ساتلي چې په خپلو بچیانو د اور باران دی، د وسپنو باران پې ورېږي او د دې بندیان یې داسې ښاغلي او خدرانه وسپالل. نو خلکو دا وانګېرله چې رښتیا هم ترهګر اسرائیل دی نه حماس، ځکه که ترهګر وی نو دوی چې دومره ظلم په چا وشي بیا بندیان له منځه وړي. لیکن هغه جګړه چې دوی د بندیانو د آزادولو په نوم پیل کړې وه او د حماس د پښو نه د غورځولو په نوم پیل کړې وه، په دې کې چې پاتې راله نور منطقي نتیجه هم دا ده چې اسرائیل نور د نړۍ سره یو بحران رامنځته کړی دی او دغه بحران د کنټرولولو لپاره بله لار نشته چې یو موازي دولت چې دا په 1948 کال کې د امنیت د شورا په څلورو پرله پسې پرېکړو کې پرېکړه شوې وه چې کله دغه هیوادونو اسرائیل په رسمیت وپېژانده، نو ویل چې یو بل هیواد به موازي د اسرائیل سره د عربو لپاره د فلسطین په نوم پېژنو. هغه پرېکړه تر اوسه پورې په میز پرته ده او د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له مخې چې کله د امنیت شورا توصیې او د هغې تر څنګ د مجمع عمومي 2/3 اکثریت رایې ورکړي باید دا عضویت رامنځته شي. لیکن تر اوسه پورې موږ ګورو چې 2/3 خبره واوښته، خو لیکن اسرائیل ته امریکا بار بار د ویټو حق کارولو په بنیاد باندې یعنې مرکه ته حق ورکوي او نړۍ د ځان پسې روانوي. نو هماغه چې نړۍ د یو انتقام په توګه رابیداره شوه. استاد لنډ نظر دې په دې برخه کې غواړم، دغه د رسمیت پېژندنه پرېکړه د فلسطین دا د ولس مبارزې رنګ راوړل و که نه د ډیپلوماټیکو خبرو اترو؟ نه، دې کې اصلا اساسي عامل د حماس او په ټوله کې د غزې د ولس د قربانیو رنګ دی. کله چې د یو ولس رهبر د اتیاو په شاوخوا کې خپله کورنۍ له منځه شهیدان کېږي او رهبران یو د بل پسې ځي او ښځه نر ماشومې دا ژمنتیا سپاري چې له دې خاورې نه نه وځو تر څو چې خاوره ازاده شوي نه وي. نو وایي چې غل نه تښتي مل دې وتښتي. نو په دې معنا چې اسرائیل که نه تښتي دا د اسرائیل ملګري چې کوم دي دا په دې پوه شو چې اسرائیل یو غاصب رژیم دی او دوی د بشریت په خلاف یو جګړه پیل کړې ده او امریکا چې د دوی ملاتړ کوي دا د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ د درېیمې جګړې راولاړوي او درېیمه نړیواله جګړه باندې پیل ده. خو په زماني مقطع کې بیا لږ یعنې څه حده دمه راغلي وي. نو نړۍ د دې د خلاصون لپاره مجبوره شوه چې ووایي
چې باید دوه دولتونه رامنځته شي. دوی د خپلې خوښې نه دا نه وایي، دوی د مجبوریت نه وایي. ځکه ما بار بار ویلي چې ټرمپ د یو داسې رژیم نه ملاتړ کوي چې هغه بشریت وژني، هغه هولیکاست کوي، هغه نسل وژنه کوي. او ښکاره خبره چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه سرغړاوی هم کړې د منشور نه، ځکه په څو خاورو باندې تجاوز وکړو. په لبنان یې تجاوز وکړو، په سوریه تجاوز وکړو، په ایران یې تجاوز وکړو، په یمن یې تجاوز وکړو، تر دې پورې چې په قطر باندې چې هغه یو منځګړی هېواد و د سولې پروسې په منځ هغه هم تجاوز پرې وکړو. نو هماغه هغه لاملونه پیدا شو چې نه یوازې دا چې دې نه بعد فلسطین په رسمیت وپېژندل شي، بلکې د اسرائیل هېواد د ملګرو ملتونو د سازمان نه اخراج شي. ځکه د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له مخې چې کله د منشور نه سرغړونه کېږي نو باید دلته د امنیت شورا په دې باندې پرېکړه وکړي. خو له بده مرغه چې کله کېږي د امنیت شورا څه کوي؟ حتی اتش بس ته اجازه نه ورکوي د امریکا د ویټو لارې نه. نو نړۍ په دې نتیجه ورسېدله چې د مجموعي د لارې نه او د فردي رسمیت پېژندل لارې نه امریکې ته وښیي چې کومه لاره باندې ته روانې دا نړۍ د درېیمې نړیوالې جګړې اور ته ورغورځوي او بله لاره نشته پرېږدي چې دوه دولتونه رامنځته شي. مننه. زازای صاحب لکه څنګه چې استاد هم یادونه وکړله چې په دې کې د فلسطین د ولس وګړو د دوی مبارزې یو څه رنګ راوړ. تاسو څه فکر کوئ چې دا پریکړه چې اوس شوې ده دا به د فلسطین د خلکو لپاره ګټوره وي او که نه کوم سیاسي اړخ یا نور اړخونه هم لري؟ دا واقعیت هم پتیال محترم د غزې د شهیدانو د کونډو بورو یتیمانو دغه مظلوم غږ نن نوي سبا ته هم رنګ راوړي، نن نوي سبا ته هم کامیابېږي. ظالم سره الله عز وجل وعده کړې ده چې په هر قید و زمان کې وي هغه لره به یو موسی راځي. دا فرعون سره وعده ده پتیال صاحب محترم، دا د طبیعت قانون ده. ظالم ډېر وخت نه پاتې کېږي، یو ورځ به وي، دوه ورځې به وي، درې ورځې به وي، یو ورځ نه یو ورځ ظالم سر خوري. ځکه د ظلم کاسه نسکور ده او د غزې غږ به اورېدل کېږي. دا د شهیدانو، دا د کونډو، دا د بورو، دا د یتیمانو، دا د مظلومانو، دا د وږو، دا د تږو، دوی غږ به اورېدل کېږي. نور نه وي که مسلمانان ورباندې چوپ دي، خپل همدغه ظالمان به تقریبا په خپلو منځو کې په خپلو غوښو باندې لګیا کېږي او په خپل منځ کې برخلافه کېږي. ول دا جګړه تقریبا دغه 2-3 هفتې کې شروع شوې ده، دغه جګړه تقریبا یو میاشت کې شروع شوې ده، دا جګړه تقریبا کې یو کال کې شروع شوې ده، نه له 1-2 کالو څخه هم تقریبا سره خوا وهي. د اروپا اوس را ژوندې شول، اروپا اوس احساس پیدا کړو، اروپا اوس ولې بشر دوستانه غږ اوچت کړلو. نه، ظالم که اسلامي هیوادونه سلیدار اسلامي هیوادونه غږ نشي اوچتولی، الله عز وجل د مظلوم د وهلو لپاره، د مظلوم د بچ کولو لپاره، د ظالم د نسکورولو لپاره په خپله ظالمانو کې هم 2 ډلې سره ټاکي بیا چې یو بل لپاره د ناورین سبب ګرځي، یو بل د خپو ته وهلو سبب ګرځي، یو بل د تباه کولو سبب سره ګرځي. زازا صاحب دلته مهم مسله، آیا دا رسمیت پېژندنه به د فلسطین خلکو ته امتیاز ورکړي او که نه خنډونه شته دي؟ طبعا پتیال صاحب محترم، د فرانسې ولسمشر ماکرون پرون د امریکا د CBC ټلویزیون سره مرکه کې ویلې چې دغه د رسمیت پېژندنې لړۍ پیلوو او دا به غځوو او دا به تر هغه حده پورې غځوو چې د غزې لوږو تږو ته، شهیدانو، کونډو، بورو، یتیمانو ته حقوق نه وي رسېدلی، او دا به تر هغه حده پورې رسوو چې د فلسطین پر وینو باندې سره لاسونه نړیوالې محکمې ته معرفي نه کړو. هغه صهیونیستي سازمانونه ډلې ټپلې چې تقریبا دلته یې د بشري ناورین ته لمن وهله، له هغوی څخه پوښتنه سره کوو. خیر که مسلمانان تقریبا په شکل د اشکالو باندې پر دې باندې چوپ وو. ما خو مخکې ویل چې ظالم سره وعده ده چې ورځ به نسکورېږي. اوس په خپله شرقي او غربي نړۍ، د هغوی په منځ کې اروپایي نړۍ، دوی تقریبا په شکل د اشکالو باندې اسرائیلو پر ضد باندې راولاړ شوي دي، صهیونیستي نظام پر ضد باندې ولاړ شوي دي. خیر د که عرب ورباندې غلي دي، خیر د که عرب برخلاف د دې دي چې غږ اوچت نه کړلو، حتی هغه خلک افراد تشویقوي، هغوی ته ډالۍ ورکوي، هغوی سره قراردادونه تړي، هغوی سره تقریبا اقتصادي لونونه غځوي. خو د مظلوم غږ اورېدل کېږي پتیال صاحب محترم. طبعا ماکرون په خپل خبر کې بله خبره هم زیاتوي چې تقریبا د اماس او د فلسطین د خلکو غږ به د نړیوال صهیونیستي نظام څخه اخلي. دا په دې معنا چې دا لړۍ غځېږي، رسمیت پېژندنه شروع کېږي، د غزې اور به درېږي، د غزې تقریبا دغه اور چې پلته لګېدلی کور په کور، نفر په نفر، فردي او کلي ډول باندې دا به سر درېږي.
پرون دغه ملل متحد په سازمان غونډه کې ټرمپ هم غوښتنه وکړله. ګرڅه د ټرمپ خبره پر دغه تړاو باندې ماته قطعا قناعت بخښه نه ده، ماته قطعا د منلو وړ نه ده، ځکه چې ټرمپ په دویم او درېیم ورځ باندې کېناستلو 18 فرمان همدا و چې هر چا په دغه د اسرائیلو پر صدراعظم باندې په نړیواله محکمه کې عریضه کړې وه، هغه وکیل وی راوغواړي په همغه باندې تحریمونه وضع کوي. دا پر دې ځای باندې چې د نتنیاهو څخه یې پوښتنه کړې وې، راغوښتی وې چې تا پر څه باندې پر څه دلیل باندې غزې کوربل کړی دی. درېیم دا چې د حق حقوق خبره کړې، د ظالم مظلوم ترمنځ سپینه تور معلوم کړی به همدغه ټرمپ جګ شولو د فلسطین شاوخوا هیوادونو ته یې ویلې، همسایګانو هیوادونو ته یې ویلې چې تاسو د غزې خلکو ته ځایونه ورکوئ، د فلسطین خلک باید فلسطین پرېږدي، د غزې خلک باید غزه پرېږدي، ځکه چې اسرائیل خپل خبرې څخه نه اوړي. یعنې ټرمپ خبره هلته ماته دغه نه ده، د قبول نه ده. خو دومره خبرې ته راوستل چې اوس امریکا هم خبره د وربند کوي، اوس هم خبره د جنګ د بسیا کوي. یعنې دا د اروپا د هلو ځلو باندې دا غږ به اورېدل کېږي، دا غږ به ټول نړۍ سره اوري. مظلوم یو ورځ خپل حق ته رسیږي او ظالم یو ورځ خپل سزا ته رسیږي. ډېره مننه کورودان. استاد محترم، له یوې خوا په غزه کې د صهیونیست رژیم وحشتونه او بله خوا د فلسطین حکومت یا د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنې ماتره، دا څنګه بولئ؟ اصلا دا جګړه په دې عنوان وه چې د اسرائیل له خوا نه دا تابع نیول شوې وه چې حماس مکمل له خپو وغورځوي او دغه سیمه خپل واک کې واخلي، ځکه غزه د پاتې فلسطین ډېره کمه برخه ده. هغه برخه چې هغه د محمود عباس د حکومت لاندې رمله نومیږي، هغه دې نه پراخه ده، خو دوی غوښته چې دا که ونیسي هغه به هم بیا نیسي، ځکه هغلته بیا د مقاومت څوک نشته. او د پخوا نه دوی د لوی اسرائیل خوب درلوده او دا ارمان یې په زړه کې و. دوی دا دومره جګړه هم چې اوږده کېدله، د ملګرو ملتونو د اتیایمې ناستې د مجمع عمومي د ناستې نه مخکې دوی غوښته چې دا هر څه ختم کړي. د همدې لپاره امریکا په ټول توان باندې په تمام وقاحت باندې د بشریت سره د جګړې اعلان وکړ، ځکه چې کله کتل کېږي چې نسل وژنه ټوله نړۍ غږ کوي، حتی افریقایي هیوادونه دې په خلاف محکمه دایروي او د نړیوالې محکمې نه د هغې د محاسبې غوښتنه کوي، لیکن بیا هم ټرمپ دې ته زور ورکوي. دوی په دې عقیده و چې حماس نږدې دی او ختموي، خو حماس دا په نړۍ کې ثابته کړه چې دوی قوت څوک نشي ماتولی. کله چې دا قوت ماتېدی نشي او دا جګړه پرته له دې نه بله لار نه لري چې دوه دولتونه په رسمیت ونه پېژندل شي، نو پاتې نړۍ خو په دې فکر کې ده چې نړۍ ته خو امنیت پکار دی. نو هماغه و چې د پاتې نړۍ د حقیقت سترګې خلاصې شوې. هغه چې د ټرمپ یا په ټوله کې د امریکا د پالیسیو په موازي خط کې دوی روان و غولولې، هغه غولېدنه نوره حقیقت باندې په دې بدله شوه چې ترهګر هم حماس نه دی بلکې اسرائیل دی. ځکه کوم بندیان چې د حماس جنګیالي و د اسرائیلو سره و، هغه چې کله خپلو کورنۍ ته سپارل کېده، مېرمنو میندو یې ویل چې دا زما بچي نه دي. دومره د هغوی شکلونه د ولږې او د شکنجې د لارې نه بدل شوي دي. اما کله چې د اسرائیلو اسیران حماس سپارل، د اسرائیلو اسیرانو د حماس تندي ښکلول، وایي چې موږ بېرته تاسو سره ځو. نو آخر بشریت عقل لري که نه لري؟ په څه به قضاوت کېږي؟ معنا دا چې ترهګر اسرائیلو او خلکو حماس پیژندل. اوس د نړۍ وجدان راویښ شو چې دا جګړه چې دا اویا کاله ټوله نړۍ کې تر کومې جګړې چې روانې وي، که په افغانستان کې وي که په افریقایي هیوادونو کې وي، د دې اساسي مهم نقش د همدې د فلسطین د قضیې نه راوچت شوی. څومره د پرتلې وړ ده غیر اسلامي قوتونو جګړه ده. پخوا صلیبي لښکرو کړې وه، اوس یهودي لښکرې کوي، او په دې بنیاد باندې چې صلیبیانو هم دا جګړه نه وګټلې، یهودیانو غوښته چې دا جګړه وګټي خو وایي نه ګټله. نو اوس نړۍ په دې پوه شوه چې هغه څه چې موږ یې لاسته راوړی نه شو او بې ځایه نړۍ ناراموو او درېیمې نړیوالې جګړې ته وباسو، ځکه تاسو ګورئ چې د اوکراین جګړه او د روسیې جګړه تمام حل نه لري. په افغانستان کې لا تر اوسه پورې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. نو که چېرې د حماس جګړه یعنې د منطقي نتیجې ته ونه رسېږي او دویم موازي دولت د اسرائیل سره ونه پېژندلی شي، بلکې زه لا په دې عقیده ګڼم چې د دوی د دولت راتګ سره به سم دواره هغه دولت په کلاره کلاره اضمحلال او سقوط خواته روان او دا د هغوی په رسنیو کې رامنځته شوي، ځکه چې دوی په دې پوهېږي چې که چېرته حماس پاتې شو او یو دولت حیثیت یې پیدا کړ، کولی شي نړیوالې معاهدې وکړي او نور خپله هم جګړه پیاوړې کړي. د نړۍ له خوا نه خو د اسرائیلو سره کومک کېده، خو د فلسطیني مسلمانانو سره موږ ځینې هیوادونه وینو چې کومکونه کړي، لکه ایران شو، لبنان شو، الحشد الشعبي شو، انصار الله یعنې یمني حوثیان شو، او تر دې پورې چې د قطر ډیپلوماتیک اړیکې هم د هغوی لپاره
یو لاره د حل وه. ځکه خو امریکا په اشاره باندې اسرائیلو اخرنی حیات ټارګټ کړ چې دا قطره هم صحیح اشاره لري. نو اوس د نړۍ پاتې خلک چې دي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات دوی د دې نه اوس الهام اخلي، اوس د فرانسې سره اوږه یوځای په داسې حال کې دا مسؤلیت د دوی و چې ماکرون او ابن سلمان یو ځای یوه خبره کوي، دا د شرم خبره ده چې ټوله دایې کې غیر مسلمان په خوله راوچتېږي او دی د هغې پسې تبان روان وي. کور ودان زازی صاحب په دې وروستیو کې د رسمیت پېژندنې نه وروسته د صهیونیست رژیم لومړي وزیر هم توند غبرګون ښکاره کړه. ستاسو په اند دا توند غبرګون د دوی د سیاسي انزوا ښکارندوی نه کوي؟ مخکې له دې چې ستاسو نظر ته راشم ورځو لنډه دمه اخلو. درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره لنډه دمه. د امید راډیو د څېړنې بحث دوام ته ښه راغلاست. زازی صاحب پوښتنه غواړم یو ځل بیا هم مطرح کړم، د فلسطین د دولت رسمیت پېژندنې وروسته چې دغو 10 هیوادونو په تقریبا په کمه موده کې په رسمیت وپېژندل، د صهیونیست رژیم لومړي وزیر توند غبرګون ښکاره کړ. تاسو څه فکر کوئ چې د وروستی توند غبرګون د دوی د سیاسي انزوا ښکارندوی نه کوي؟ مننه کوم پتیال صاحب محترم. یو خبر خو دلته دا ده چې هر کله یو مملکت یا حکومت په رسمیت باندې پېژندل کېږي، هغه د یو لړ حق و حقوقو خاوند کېږي. هغه باندې بیا دا نور ګاونډیانې سازمانونه مملکتونه داسې په اسانۍ باندې عمله نشي کولی، د اشغال لاندې نشي راوستلی. هغه بیا کولی شي چې نړیوال سازمانونه چې په دغه رس کې کار کوي، فعالیت کوي، هغوی ته خپل غږ ورسوي، د خپل حق حقوقو څخه دفاع په نړیوال سیستماتیک ډول باندې وکړي. یو خو نتنیاهو له دې څخه ډارېږي چې اوس به د فلسطین غږ ډېر په عاجله توګه باندې اورېدل کېږي او هغه مملکتونو له خوا نه دا وپېژندل شولو چې تقریبا دوی خپل هغوی رقیبان بولي. رقیبان په دې معنا چې مستقیم یا غیر مستقیم اروپا هم پر امریکا سره پر یو لار باندې نه ځي، مکمل لار باندې، ځکه چې دمګړې د اوکراین او د روسیې جګړه چې ده هغه هم د نیمه اروپا دا د امریکا د نتیجه بولي چې په اروپا کې دا د قیمتونو لوړوالی او د اروپا د انزوا تر راتګ او تقریبا د اروپا د تخریبولو لپاره امریکا کوشش سره کوي. یعنی که اوس فلسطین کې هر خبره کېږي، دغه مملکتونه چې فلسطین په رسمیت پېژندلی یا هغه حکومتونه چې راتلونکي فلسطین په رسمیت پېژني، دا ټول هغه اروپایي هېوادونه دي چې غښتلي اقتصاد لري، غښتلی سیاست لري. حتی فرانسه تقریبا تاسو وګورئ اټومي اسلحې پکې لري، مزایل پکې لري، د اسلحو درلودونکي هېوادونه پکې دي. هغه فلسطین په رسمیت باندې پېژني، بیا داسې په ازادانه ډول شکل باندې، بیا داسې په خپلواکۍ او ازادۍ باندې اسرائیل فلسطین تر تحریم لاندې نشي راوستلی، تر حملو لاندې نشي راوستلی. لکه دمګړۍ چې تار ترې تاو کړی دی د 50 هېوادونو مسلمانانو هېوادونو تر شتون لاندې چې هر څه ورباندې کوي ورباندې کولی شي. مګر هغې نه وروسته چې دغه هېوادونه غزه یا فلسطین په رسمیت باندې وپېژني، بیا دا لږ ورته مشکل کېږي. دویمه دا چې یو خبر راځي په واضح وکړو، حقیقت خبره ده. احادیث هم دته اشاره کړې، تقریبا روایتونه آیتونه کې هم تقریبا دي د ګریټ اسرائیل جوړیږي. د ګریټ اسرائیل آیډیا تقریبا نه ستا ده او نه زما ده، نه دغه دور د عالمانو د پوهانو ده، دا تقریبا د حدیثو ته سر وړي. عالمانو ته په دغه باندې بهتره معلومیږي. نه فلسطین لومړنی مملکت ده چې د غزې لخوا د اسرائیل لخوا نه به تر عملې لاندې نیول کېږي، نه آخري ده. اسرائیلو ته که چېرته مسلمانانو هېوادونه رهبران، خصوصا دغه حکومتونه چې هغه صلاحیتونه لري، اسلحې لري، ملل متحد سره راشه درشه لري او باثبات اقتصاد او سیاست لري، که چېرته دغه هېوادونه یو موټی نشي، یو آزاده، یو تقریبا سیستماتیک ډول باندې دغه سازمان نور هم قوي نه کړي او دغه ټول مسلماني هېوادونه تر خپل چتر لاندې رانه، اسرائیل به نور هم سترګې سرې کېږي. اسرائیل دا فلسطین اخرنی او اولنی ده. دوی نه وروسته موږ تاسې ولیدل پر ایران باندې حمله وکړه، په قطر باندې حمله وکړله. تقریبا تاسو فکر نه کوئ چې د 10 هېوادونو رسمیت پېژندلو وروسته به دوی نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړي او لا به هم د سیاسي انزوا پر لور لاړ شي؟ پتیال صاحب محترم، زه فکر نه کوم چې اسرائیلو باندې دومره پافشاري وشي. ومې ویل که حق حقوق غوښتنه به کولی شي فلسطین. تاسو ولیدل قطر په هغه خلیج هېوادونو کې، په هغه سیمه کې د امریکا د ډېر زیات حمایت درلودونکی هېواد دی. چې تاسو ولیدل تقریبا د افغانستان کې ورسنۍ سره د افغانستان لپاره دوی استازي ویل چې موږ په سیمه کې د امریکا د ګټو د ژمنتیا لپاره یو، یعنی د امریکا ګټې موږ تامینوو. هغسې یو هېواد چې هلته تقریبا امریکا شتون لري، خپل ګاونډی بولي، خپل شریک بولي، خپل نماینده بولي په دغه کې، هغه د اسرائیلو لخوا نه
ټارګټ کیږي ویشتل کیږي مګر پښتني څوک هم بیا ترې نشته نه بیرته قطر دې وړتیا لري چې بیرته حمله ورباندې وکړي حاصل قصد ایران سره ولیدل یعنې اسرائیلو په دغه خطې کې د امریکا پر زور باندې سترګې دومره سرې شوي دي چې هر وخت غواړي هر اسلامي هیواد تر ولکې لاندې راوستلی شي تر حملې لاندې راوستلی شي تاسو ولیدل اسرائیلو ویلي وو اسرائیلو نتنیاهو واضح ویلي وو چې هر هغه اسلامي هیوادونه چې موږ راتلونکي کې پوټنشل خطر دی یعنې پټ خطر موږ هغه څخه احساسوو موږ به هغه څه کوو تر برید لاندې راولو هغه موږ له پښو څخه غورځوو هغه زموږ لپاره له سرو کرښو څخه دی یعنې مطلب زما دا دی پتیال صاحب محترم چې نه فلسطین اخرنی ده نه اولنی ده که چېرته دغه 50 اورونه همداسې خوبیولي وي همداسې ویده وي په اتفاق نشي په اتحاد نشي راپورته نشي د راتلونکي لپاره ستراتیژیک پلانونه جوړ نه کړي اسرائیل را روان دی اسرائیل په سیستماتیک ډول باندې را روان دی او په دې خطې کې به له سعودي عربستان نیولې عین تر اخرني مملکت چې تقریبا د اسیا کې پروت اروپا پر غځېدلې د مسلمانانو تر هغه پورې به خپل اجنډه غځوي خپل تقریبا خپل حکومت به غځوي خو هغې نه مخکې چې هغوی قوي شي منسجم شي او هغه تقریبا د ګریډ اسرائیل سره جوړ کړي راځي مسلمانان اتفاق وکړو اتحاد وکړو یو بل سره مینه محبت وکړو د خپل منځ کې تقریبا هغه دښمنۍ د پاکستان د افغانستان د ایران دی او عرب دی او عجم دی دا مسلمان دی دا بد مسلمان دا هر څه سره هیر کو ځکه چې فرد د صهیونستانو په خپل روزل شوي پروګرام باندې خبر دی فرد د اسرائیل پر دې باندې خبر دی چې زه څوک یم کوم ماموریت را په غاړه دی او د څه لپاره کار وکړم چېرته سدګي وکړم مګر د مسلمانانو هیوادونو ځوانان د خپل راتلونکي جګړې څخه راتلونکي دښمن څخه او راتلونکي ستراتیژیک پلان څخه بې خبره دي او نه رهبران دي لپاره پلان لري یعنې پلان ورته جوړ کړي پروګرام ورته جوړ کړي تر څو وکولی شي صهیونستي نظام سره جګړې لپاره چمتو وي کور ودان استاد محترم د یادو هیوادونو له لوري د فلسطین دولت په رسمیت پیژندل آیا دا به وکولی شي چې د صهیونیست رژیم د اشغال مخه ونیسي صهیونیست رژیم خو فعلا فلسطین اشغال کړی او په نورو سیمو کې هم دوی غوښته چې خپل هغه یعنې بالادستي قایمه کړي او دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده دا اصلا د امریکا او د اسرائیل مشترکه جګړه ده ځکه امریکا د یوازیني زبرځواک په توګه باندې هر حالت چې عروج ولري بیرته زوال لري لکه پخوانی شوروي اتحاد چې د افغانستان د مقدس جهاد په نتیجه کې ړنګ شو نن نړۍ د سقوطبي نظام ته د تګ لپاره همدغه زماني مقطع د دې لپاره بهترین فرصت ګڼي چې دغه ولاړ هژموني سیاست د امریکا چې اجرتي قاتل اسرائیل پیدا کړی او په نړۍ کې د زبرځواک سیاست او حیثیت ساتلو لپاره دغه کارونه کوي دې ته اوس ټوله نړۍ ژمنه شوې ده او غواړي چې راویې غورځوي خو صرف لاره ګوري چې په څه ترتیب باندې وشي نو او چې د نړۍ هیوادونو د فلسطین د هیواد په رسمیت پیژندنې پروسې ته نور هم امتداد ورکړي وسعت ورکړي په خپله امریکا د وجاهت نه راغورځېږي او بیا هغه اجرتي قاتل حیثیت چې د لپاره حاصل دی د هغې تر څنګه مسلمانان هم په خپلو منځو کې سره تړونونه داسې رامنځته کړي اوس خو مسلمانان داسې دي چې په هر یو خاوره کې همدې اسرائیل په خپلو امکاناتو باندې ورته مینونه پرچ کړي دي و د مثال په توګه طیب اردوغان ډیر قوي اسلام پال دی او د زړه نه غواړي چې اسرائیل له منځه لاړ شي خو هغه دننه په کور کې سیاست داسې دی چې هغه د انقرې استانبول او حتی د ازمیر مختلف ښاروالۍ وبایللې استاد وبخښئ په دې ورځو کې هغوی مخالفینو د اسرائیلو په پانګه باندې لوی احتجاجونه شروع کړه دا دې لپاره چې اردوغان دننه په کور کې مصروف وساتي همدارنګې پاکستان ته افغانستان ته چې دوه مطرح هیوادونه دي دوی ته کورنۍ لانجې داسې برابرې کړي چې یو ته وایي ته کوه دا بل ته وایي دا ته کوه او په حقیقت کې دا د امریکا پالیسي ده چې دواړه سره واچي او د نورو سیمو د مسلمانانو چلته اړتیا د هغې نه وساتي لکه ایران چې یو سخاوت و هغه ختم کړل دارنګې دوی د پخوا نه دا هژموني سیاست په همدې جګړو باندې ساتي ځکه د حقوقو له مخې د زبرځواک تعریف دا دی چې بحران په نړۍ کې پیدا کړي او بحران کنټرول کړي او دا حیثیت امریکا تر اوسه پورې ځان ته ساتلی دی او دغې قضیې سره به د امریکا دغه بحراني ایجادولو بحران کنټرولولو د هژموني سیاست هغه بوت او اتلسم نور رالویږي نو دې لپاره نړۍ هم په دې ژمنه شوه چې یاره امریکایانو موږ سره دروغ ویلي وو ځکه تودوخې کانفرانس نه امریکا وځي د بشر د حقوقو سازمان نه امریکا وځي د نورو مهمو مسایلو نه چې هلته لګښتونه دي امریکا وځي نو نړۍ په دې پوه شوه چې خاص ډول باندې اروپا چې د امریکا صرف زموږ په سر باندې هژموني سیاست کوي او بېرته موږ د روسیې ګواښ ته موږ وړاندې کوي نن چې دا ګورو اکثر هیوادونه هغه دي چې د امریکا سره په
موازي خط تللی دي انګلستان ورسره تل مدام په خط تللی فرانسه ورسره په خط تللی ده خو لیکن دا ټول د هغې نه بېزاره کېږي دا په دې معنی چې د هغې زماني مقطع وخت را رسېدلی چې هجموني سیاست نور ختم امریکا له وروڼه نور زوال خواته روانه ده خو هغه پښتو کې او اردو کې یو متل دی یک دچکه آوردو دی دا کوښښ کوي چې نور هم زور راوړي آخري ګزارونه وکړي چې حماس نابود کړي اسیران خلاص کړي د دوی جګړه په دې ګټل کېږي د اسلامي امت جګړه په دې ګټل کېږي چې د فلسطین تر شا د خپل اسلامي ملاتړ تر څنګ نړیوال ملاتړ هم رامنځته کړي او د سیمې د هیوادونو پیاوړتیا په دې کې ده چې دوی د خپلو داخلي سیاستونو نه ځان راخلاص کړي او د اسرائیل سره د اسرائیل په وړاندې د فلسطین د مسلمانانو داعیه نوره هم غټه کی او پراخه کی. کور ودان زازای صاحب د هیوادونو لوري یوازې رسمیت پیژندنه کافي دی که نه نور مسؤلیتونه او کارونه هم شته چې باید ترسره شي د فلسطین د ملاتړ په موخه؟ منه کوم پتیال صاحب محترم دا د بشر حقوق تر عنوان لاندې د سولې تر عنوان لاندې د ګوناګونو سازمانونو تر عنوان لاندې همدغه نړۍ همدغه چې اوس زبرځواک دي همدا اوس تقریبا غزه په بل مخ باندې واړوله همدا اوس په غزه کې پر خلک باندې اوبه ډوډۍ خوراک پوشاک رانیولي دي همدغه رهبرانو همدغه مشرانو همدغه چا خبره چې مدیرانو د همدغه بشردوستۍ تر عنوان لاندې مملکتونه تباه او برباد کړل خاورې ایرې کړل اشغال یې کړل هغه تقریبا هلته لاړل خاور سره خاورې کړل چې هغوی ستر ثبوت عراق دی ستر ثبوت افغانستان دی د همدې لپاره راغلي چې دلته بشري ناورین دی د بشرو حقوق ورکوو دلته صلح راولو دلته ملت سازي کوو دلته تقریبا د امنیتي خوځښت مخه نیسو اوس څه شول اوس ولې چپ دي اوس ولې غلي دي اوس ولې غږ نه اوچتوي ولې فلسطین بشر نه ده ولې د فلسطین آزار نه لري ولې فلسطین هلته ولس نه ده هلته انسانان نه دي هغه حکومت نه و هغه رایت نه و هغه ملت نه و که دغه بشر به صرف امریکایی وي دغه بشر به صرف اسرائیلی وي دغه بشر به صرف د نیویارک په محوطې کې اوسېدونکي افراد او اشخاص وي. زازی صاحب ستاسو له نظر کوم مسؤلیتونه دي چې باید ترسره شي ځکه غزه جګړې ورانه کړې او ویجاړه کړې ده؟ یعنې دې نه وروسته پتیال صاحب محترم په اول قدم کې دغه جګړه باید په عاجله ډول باندې ودرول شي د اسرائیلو څخه په ډیر درانه ضمانت باندې د خطونه واخیستل شي تر نور د فلسطین پر وړاندې به یو مرمي هم نه استعمالیږي یو لشت خاوره به هم اشغالیږي او یو ظلم به هم پر فلسطین باندې نور نه کیږي په عاجل ډول باندې زخمیانو لپاره چې هلته څوک دي تقریبا دا د مکرون آیډیا هم نظر هم دا تضمین باید چاته ورکړي هغه وویل چې موږ د اسرائیلو څخه تضمین اخلو د اسرائیلو څخه د امریکا په شمولیت باندې تضمین اخلو چې جګړه ودروي د هغه زخمیانو ته عاجله رسیدګي د ټپونو د جوړولو لپاره وکړي د وږو توږو د بیکورو لپاره د ډوډۍ خوراک پوشاک او څښاک زمینې برابر شي او بیرته پرېښودل شي چې هلته کورونه جوړ کړل شي شفخانې جوړ کړل شي مکتبونه جوړ کړل شي پوهنتونونه جوړ کړل شي یعنې اوس اسرائیلو ته د نړۍ ورپام شوی دی دغه هیوادونه تقریبا ورسره هغه احتمالي راتلونکي هیوادونه که چېرته فلسطین په رسمیت باندې وپېژندل شي فکر کوم چې دا ټول د ډېر باندې پیلوي اول به جګړه ورباندې ودروي دویم به د جګړې د بندېدو تضمین ورڅخه واخلي دریم قدم کې به هلته د خوراک پوشاک د څښاک لپاره لومړني او بیړني قدمونه اوچت کړل شي په څلورم قدم کې به پتیال صاحب محترم هلته د بیرته د اوسېدلو لپاره د مکتب د تګ لپاره زمینې برابر شي پوهنتونونه شفخانې به ورغول شي بیرته به غزه بیرته پخواني حالات را وګرځېږي خو دا پکې شرط دی چې تر څو دغه مملکتونه چې فلسطین په رسمیت باندې پیژني هغه متحد پاتې شي آزاد پاتې شي خپلواک پاتې شي د امریکا او د صهیونیستي نظام تر تاثیر لاندې رانه شي. ډېره مننه کور ودان. استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا رسمیت پیژندل به د فلسطین لوري پر مسؤلیتونو څه ډول بدلون رامنځته کړي؟ فلسطین په خپله په داخل کې یو کړکېچ شته هغه دا چې د محمود عباس حکومت چې په عمله کې دی هغه په دې عقیده دی چې د غزه هم زما یو برخه وه ځکه د 18 کال نه وړاندې دوی سره یو حکومت درلودو لیکن د 18 کاله کېږي چې د حماس او دوی ترمنځ اختلاف راغلی د غزې حاکمیت د حماس په لاس کې دی او د الفتح ګوند حاکمیت د رمله سره دی یا رمله د هغوی په لاس کې ده اوس چې دا فلسطین یعنې په رسمیت پیژندل کېږي هغوی داسې انګیري چې موږ به یې په رسمیت به پیژندل کېږو او دا ځینې غربي هېوادونه هم دا اوازه خپروي چې حماس په پاینده کې هېڅ په قیادت او په حاکمیت کې برخه نه لري خو دا عقل ځکه نه مني چې دا دومره چې د اسرائیل خونخوار رژیم نړۍ ته خلکو وپېژنده دا نه محمود عباس وپېژنده او نه بل چا دا حماس په خپل
کرکټر باندې وپېژنده چې دوی بندیان د هغوی خوندي ساتي او د هغوی د مسلمانانو بندیان د هغوی به زوري شهیدانوي او د هغوی چې کومه دعیه وه چې بندیان به آزاد کړي او په حماس به له منځه وغورځي ویې نه غورځولی شو نو دا کردت دوی ته ورځي خو د دې تر څنګ د سیمې هیوادونه مطرح دا کوښښ کوي چې د سیمې سره په تفاهم باندې داسې یو قیادت رامنځته شي چې بیا کړکېچ رامنځته نه شي چې په دې کې د ټول نه زیات نقش د قطر او د ترکیې هیوادونو په غاړه دی ځکه دوی د فلسطین سره یو څه حده پورې دواړو سره اړیکې هم ښې دي او په عین وخت کې خپل رسالت یې یو څه حده پورې ادا کړی دی او هغه هیوادونه لکه سعودي متحده عربي امارات بحرین عمان کویت وغیره دا هیوادونه صرف د خپل د حالت د ساتلو لپاره چې دا کله د امریکا سره وږي وهي کله سره مناورې کوي دا ټول د دې لپاره دي چې هغوی خپل ځان وساتي هغه د دې حق هم نه لري چې په آینده کې د فلسطین په رابطه باندې خپل یو نظر ولري البته د نړۍ د مطرح صدر د قارې او وچې په توګه باندې چین په دې رابطه باندې کوټري قدمونه اوچت کړي چې لا د دې جګړې په منځ کې چین د فلسطین دواړه غواړه مختلف ګوندونه وغوښتل او هغوی کېنول او هغوی په دې ژمن کړي چې پس د اسرائیلو د اشغال د خاتمې نه به تاسو حکومت ته رسېږي اوس هغه مرحله راغلې ده چې د سیمې مطرح هیوادونه لکه ترکیه قطر دوی دا وجاهت وکړئ چې ځکه که لبنان کې حزب الله دی اهل شعبي دی او یمني حسین دی هغه اسرائیل ته ډېر د پوښتنې وړ دي خو دا ترکیه چې په سیاست باندې روانه ده دا بس د قطر نه کوښښ هم دا کوي چې د آینده مرحلې لپاره دا وجاهت ولري چې په آینده کې د سیمې د ورولو لپاره د دوی په وساطت باندې داسې یو نظام رامنځته شي چې هغه بېرته د دوی په عقیده باندې ورپکې هم نه اوسي چې د منځني ختیځ وضعیت ګواښ ته بېرته روان کړي او په عین وخت کې د حماس د مسلمانانو یا د فلسطین د مسلمانانو قربانۍ بېرنګ هم نشي چې هماغه د محمود عباس حکومت بېرته ونه غځېږي چې بیا به د اسرائیل غلام حکومت وي ځکه هغه په حقیقت کې د هغه په شتون کې د فلسطین ازادي د نه ازادۍ په معنا ده ډېره مننه کور ودان د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي ځاځی صاحب چې راغلی د لویدیځو هیوادونو له لوري د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلو په تړاو مره سره خپل نظرونه شریک کړه درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د بحث تر پایه شیبو راسره وئ تر بل بحثه تاسې ټول په لویه مهربانه خدای سپارم